وایرل ویډیو جوړول هغه هم بالکل فری. اول تاسو ما سره دغه ویډیو ګورئ. دا هغه دور تیر سو زموږ دوران دی ښار نه فرسان دی هر څوک ځان ته ځان دی. څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ویډیو جوړه کړو هغه هم بالکل فری بغیر له کومو روپیو نه. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښایم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم که چیرته زموږ چینل ټیک کومر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پورې په ټیم در ورسیږي. ملګرو ما تاسو د دې کوډ لینک چې کوم دی د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی وي. راځئ د ډاونلوډ کولو طریقه یې هم درته ښایم. راځئ د ویډیو په طرف. تاسو راشئ کومه دغه ویډیو چې تاسو ګورئ دلته به راشئ په دې مور به ورته کلیک کوئ. چې کله په مور کلیک کړئ د ویب په مور کلیک کوئ نو دلته به مست تاسو سره دغه دوه لینکونه اچولي یو د ایډیټ سامان لینک دی یو د واتساپ چینل لینک دی. ایډیټ سامان لینک باندې چې کله تاسو کلیک کوئ تاسو ډایرکټ چې دی خپل ټیلیګرام ته بیایي. ځکه دا کوم په دې ویډیو کې چې کوم ایډیټ سامان مونږ کړو هغه به ما تاسو ته په ټیلیګرام چینل کې اچولی وي. نو په همدې لینک باندې چې څنګه تاسو کلیک کوئ تاسو ته به دغه رقم ته یوه صفحه راشي. دلته به لږ انتظار ورته وکړئ زما نیټ یو څه سلو دی. دلته ګورئ مونږ ته وایي که نه چې هغه ویو ان چینل په دې باندې ورته کلیک کړئ. چې کله په دې کلیک کړئ ډایرکټ مو ټیلیګرام ته راولي. ټیلیګرام ته چې کله راوستئ ډایرکټ هماغه ایډیټ سامان چې کوم په کاري کې ورته هغې ته تاسو راولي لکه ما چې دلته دا ورته اپلوډ کړی دی. نو همدغه رقم ته ما به تاسو ته دغه سند یو ایکس ایمیل هغه کړی وي هغه ایکس ایمیل ډاونلوډ کړئ ځان سره. چې کله مو ډاونلوډ کړئ بیا به راشئ په دې 3 ډاټ ورته کلیک کوئ د سیو ټو ډاونلوډ باندې کلیک کوئ. بیا به ستاسو سره لاندې فولډر ځي ته ښکته شي. اوس به تاسو دلته راشئ الرټ موشن برنامې ته. دغه الرټ موشن برنامه چې کومه ده دا تاسو کولی شئ له پلی سټور نه هم ډاونلوډ کړئ. نو کله چې راغلی الرټ موشن برنامې ته هغه کوډونه مو ډاونلوډ کړل د هغې نه بعد به تاسو بیا راشئ دلته به لږ انتظار ورته وکئ. برنامه راخلاص کړه بیا به راشئ دغه ټمپلیټس برخې ته. چې کله ټمپلیټس برخې ته راغلی دلته به راشئ په اپلوډ باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په اپلوډ باندې کلیک کړ دلته به ستاسو سره هغه ټیلیګرام فولډر چې کوم یو دی هغې ته به ستاسو سره یو هغه راغلی وي ایکس ایمیل راغلی وي. یعنې کوم ایکس ایمیل چې موږ ډاونلوډ کړو دا به هماغه ډاونلوډ برخې ته راشئ. دلته ګورئ ډاونلوډ فولډر به دلته پیدا کړل. دا بیخي زیاتې فولډرې دي خو تاسو به راشئ خپله ډاونلوډ فولډر چې کوم دی هغه به پیدا کړي. دغه فولډر ګوره ډاونلوډ په دې باندې به کلیک کړئ. ګورئ تاسو ته ګوره ټیلیګرام په دې ټیلیګرام به ورته کلیک کړئ. نو ډایرکټ دلته تاسو سره دغه ګورئ ما دغه پروجیکټ دلته ستاسو په مخکې ډاونلوډ کړو نو همدغه به ستاسو راغلی دا به ډایرکټي داسې ورته اډ کړئ. نو ستاسو وي پي ان په افغانستان کې باید خلاص وي او که په بل کوم ملک یې هغه ته بیا وي پي ان ته اړتیا نشته ځکه دلته افغانستان کې چې دی دغه په اسانۍ نه ورته اډ کېږي تر څو ورته نیټ لږ تیز نه کړي. چې کله مو اډ کړه دغه رقم ته یو هغه به ستاسو سره اډ شي را به شي په همدې باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ دلته ګورئ په دې باندې چې کله کلیک کړه نو تاسو سره به دغه رقم ته یوه صفحه راشي. دلته ګورئ په دې کې به زما عکس لګېدلی وي او دلته به زما نوم وي او یو بل خط هم وي. دلته ګورئ دا به تاسو د دې ځای نه کاپي کوئ. څنګه به یې کاپي کوئ را به شئ په همدې باندې به داسې په دغه درې سترګې غوندې نښانونه درته ښکاري په هر یو به داسې کلیک کوئ او دا درې واړه به سلیکټ کړئ. بیا به راشئ دغه ځای ته په دغه ځای کې به چې دی بیا کافي لیر باندې په دې کلیک کوئ. بېرته به بیک راشئ دې صفحې ته چې کله راغلئ د پشنه نښان باندې کلیک کوئ. دلته به دا 1.1 چې کوم دی په دې باندې کلیک کوئ. بیا به راشئ کریټ پروجیکټ په دې باندې کلیک کوئ او دلته بیا په دغه باندې کلیک کوئ او چې کله مو په دې باندې کلیک کړه دلته به راشئ پیسټ لایر په دې باندې کلیک کوئ. نو دلته به ستاسو سره دغه واچول شي. اوس به د دې نه مخکې راشئ تاسو به دلته خپل د خوښې موزیک راواخلئ. تاسو غواړئ سندره پرې ولګوئ یا نظم پرې ولګوئ چې پرې ولګوئ هغه به راواخلئ. دلته ګورئ که موزیک نه راغلی ډایرکټي په ایډ باندې کلیک کړئ. دلته په دغه ته ګورئ ستاسو سره چې څومره موزیک دی هغه ټول راغلی. که چېرته د ویډیوګان نه راغلی نو په دې میډیا ورته کلیک کړئ. چې کله په میډیا باندې کلیک کړه دلته به هغه فولډر سلیکټ کړئ د کوم چې تاسو غواړئ په دغه ځای کې به هغه فولډر سلیکټ کړئ کوم فولډر چې تاسو غواړئ هماغه موزیک یا سندره یا شعر یا نظم راواخلئ. زه مثلا دغه ما سره دغه یوه سندره درته راغلمه چې کله مو راواخیسته دلته په همدې سندره باندې کلیک کړئ. چې کله په همدې سندره باندې کلیک کړئ دلته پاس به دا 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. چې کله په 3 ډاټ باندې کلیک کړئ دلته به ایکسټراکټ آیډیو په دې باندې کلیک کړئ. بیا به راشئ په دې ویډیو باندې به کلیک کړئ او دلته به په دا ډیلیټ اپشن باندې کلیک کړئ. نو دا به ستاسو سره ویډیو به ډیلیټ شي او ساوند به چې کوم دی در سره پاتې شي. دلته به ساوند تاسو غواړئ چې څومره ساوند تاسو غواړئ چې جوړ کړئ. دلته ګورئ تر دغه ځای پورې زه غواړم چې دغه سندره جوړه کړم ځکه چې تر همدې ځای پورې سندره اصلي حد دی. اضافي برخه کټ کړئ ترېنه. نو که چېرته اضافي برخه نه وه نو بیا په خپل حال یې پرېږدئ. که چېرته اضافي برخه وه هغه چې دی ترېنه کټ کړئ نو په همدې موزیک باندې به کلیک کړئ. دلته که دې خوا اضافي برخه وه نو په دغه نښان باندې به کلیک کړئ او دا به ستاسو سره دې خوا اضافي برخه چې کومه ده هغه به کټ شي. اوس څنګه کولی شو چې دې کې موږ خپل لیکل وکړو. نو دلته زه اول بیت اورمه. دلته ګورئ زموږ سره باید چې دی تر دغه ځای پورې یعنې باید دغه ځای کې شروع کېږي خو زموږ سره بالحال باید په دې هغه کې نشته همداسې تشه کړې ده. نو را به شي دا به څنګه د اضافي برخې به د دې نه ړنګوئ. په دغه یو کې دغه طریقه درته ښیم نور کې بیا تاسو خپله دغسې طریقه کولی شئ چې څنګه دې خوا باید وړوکې او دغه کرښې دې خوا ډېرې اوږدې نو دا موږ څنګه لنډولی شو. نو راځئ او داسې په هر یو باندې به کلیک کوئ. دلته به راځئ بیا به په دې ساعت نښان باندې کلیک کوئ بیا به راځئ په دغه باندې کلیک کوئ. دا دې خوا اضافي برخه ګورئ د 2 پاس شو د 1 کټ شوه. په دې بل به هم همداسې کلیک کوئ همدغه طریقه به ورسره وکړئ. دا بل سره به هم همدغه طریقه وکړئ. نو چې کله دا وشوه اوس راځو دې کې موږ څنګه خپل عکس او نوم او باید لیکلی شو. هغې لپاره به دا نور 2 تاسو پرېږدئ هېڅ وخت به کار ورسره نه لرئ. راځئ به چې په هر یو مو دلته پیسټ کول نوره طریقه هم درته ښیم څنګه پیسټ کولی شو. په همدې باندې راځئ دلته به کلیک کوئ. چې کله مو په دلته کلیک کوو
په ایډیټ ګروپ باندې کلیک کوئ او دغه چې ګورئ په دې اوله خانه کې تاسو کله په دې باندې کلیک کوئ ایډیټ ټیکس باندې کلیک کوئ نو دلته تاسو خپل نوم ورکولی شئ مثلا ما خپله عمرجان ورکړی دی نو دغه تاسو خپل نوم ورکوئ بیا په ټیک مار علامه کلیک کوئ کله مو ټیک مار علامه کلیک کړئ تاسو سره به نوم ثبت شي په دویمه خانه کې تاسو کولی شئ بیت ورته ولیکئ بیت ما ورته بیت خو زموږ سره نشته خو اوله کې خو زه خپل د چینل نوم دلته ورکوم مثلا زه ورته لیکم ټیک عمر سکلز چې کله مو ورته ولیکه دلته ګورئ ما دا ورته ولیکه بیا راځم په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کوم چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ دلته ګورئ تاسو به دغه کې موږ سره اول بیت نشته خو ما طریقه درته وښوده نو عکس پکې څنګه لګولی شو دغه دوه خانې په ما داسې پرېږدئ عکس لګولو لپاره به تاسو راشئ په دغه عکس چې کوم زما عکس دی په دې باندې به کلیک کوئ او دلته به راشئ کالر فایل په دې باندې کلیک کوئ او دلته به بیا راشئ په دغه نشان باندې ورته کلیک کوئ چې کله هم په دغه نشان باندې کلیک کوئ نو دلته به تاسو خپل ټول عکسونه راوړئ هغه عکس چې تاسو خوښ هغه به راواخلئ دلته ګورئ په دغه ځای باندې کلیک کوئ کوم فولډر کې چې تاسو خپل عکسونه وو هغې ته به ورشئ مثلا زه راځم دلته خپل د عکسو فولډر ته ورځم په دغه ځای کې زه خپل عکسو فولډر ته ورځم دا وګورئ دلته چې کله راغلم دلته ګورئ چې ما تاسو غواړئ چې هر یو عکس راواخلئ په هماغه عکس باندې ورته کلیک کوئ چې کله مو په عکس باندې کلیک کوئ بیا به راشئ پاس په دا جمع نشان باندې ورته کلیک کوئ نو دا به ستاسو سره چې کوم دی اډ شي دلته لکه ګورئ ما سره اډ شو نور بیا راشئ په دې بیک بټن باندې کلیک کوئ تاسو بیک راشئ دلته اوس ګورئ زموږ سره دغه د دې ځای کار چې کوم دی بشپړ شو اوس ګورئ دلته موږ سره په دغه ځای کې دویم بیت شروع کېږي دا سپینه لیک په هغه ځای ودرېږئ چې کوم ځای کې دویم بیت لیک شروع کېږي او بیا به راشئ په دغه نشان باندې ورته کلیک چې کله په دې نشان باندې ورته کلیک اول به راشئ د دې نشان د کلیک کولو نه مخکې به راشئ دغه درې چې کوم دي له سره به بیا کاپي کوئ دغسې به په همدې سترګو نشانو باندې کلیک کوئ دا درې واړه به په دغه کافي کې په دغه ځای باندې به ورته کلیک کوئ په دې کافي لیر باندې کلیک کوئ دا به ستاسو سره کاپي شي نو بیا به راشئ بیا په همدې نشان کلیک کوئ بیا په پیسټ لار باندې کلیک کوئ دا بیا ستاسو سره پیسټ شي لکه مثلا دا وګورئ دلته به بیت واورئ چې تاسو سره بیت تر کوم ځای دی دغه ګورئ زموږ سره تر دې ځایه بیت دی خو دا کرښې لنډې دي دا به اوس موږ څنګه اوږدولی شو هغې کې موږ لنډولو طریقه مې درته وښوده په دغه کې اوس اوږدولو طریقه درته ښیم بیا نور کې درته طریقه نه ښیم ځکه چې هغه ټول نور په همدغه دوو طریقو باندې کېږي لیکل هم په همدغه دوو طریقو باندې کېږي او نور هغه هم په همدې طریقې کېږي ورکې ټوله نو د دې اوږدولو لپاره به راځئ په هر یو باندې همدغسې کلیک کوئ او دا سپینه کرښه په هغه ځای ودرېږئ تر کوم ځای چې غواړئ اوږدې کړئ نو بیا به راځئ سات نشان ته اوس ګورئ دلته موږ سره دا درې اپشنې بندې دي موږ غواړو چې دا لیکل تر دې ځای راولو نو په دغه اپشن باندې ورته کلیک دا وکړئ دا تر دې ځای راغله اوس ګورئ بیا ته بیک به راشئ دا دوه ګورئ دا پاتې دي نو بیا به راځئ په همدې دوو باندې همداسې کلیک کوئ او همدغه رنګه به ورته دغسې دا راوږدوئ بیا به اوس راځئ دلته ګورئ دلته موږ سره اول بیت څنګه و دا وګورئ دغه ځای کې به بیا راشئ په دې اولني باندې کلیک دا نورو دوو سره به کار نه لرئ نو دلته به راځئ بیا په ایډیټ ګروپ باندې کلیک کوئ او دلته ګورئ هماغه ټیک عمر سکل چې ما کوم لیکلی هغه دویم لیکل په هغې باندې به کلیک په اول نه بیا په ایډیټ ټیکس باندې کلیک کوئ او دلته به خپل بیت ورته ولیکئ مثلا زه ورته لیکم د هغو دور تېر شو نو چې کله په دې باندې کلیک دا وګورئ دا زموږ سره چې کوم دی دلته ولیکل شو بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کوئ نو که چېرته مو عکس غوښتو عکس بدل کړئ نو بیا به راشئ په همدې عکس بدلولو په دغه عکس بدلولو کلیک کوئ هماغه چې کوم سره کوم عکس بدل کړو په دې کې هم عکس بدلېږي او که چېرته مو عکس نه بدلوو نو بېرته بیک راشئ دلته اوس ګورئ زموږ سره دوه کاڼي وشوې دلته ګورئ اوس دلته بیا په دې اپشن باندې کلیک بیا په پیسټ لیر باندې کلیک همداسې څومره بیت و بیت به واورئ او هغې نه بعد بیا په دې باندې کلیک او نور هغه به ورته پیسټ کړئ ګورئ ملګرو په همدغه طریقه باندې به تاسو ټول دغه رقم ته ولیکئ لکه څرنګه چې ما ټوله سندره پکې ولیکله نو په همدغه طریقه به تاسو هم ټوله ولیکئ نو د چې کله مو ولیکله د ثبتولو لپاره به بیا راشئ په پاس ایکسپورټ باندې کلیک کوئ چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کوئ د بیا په ایکسپورټ باندې کلیک اول به دلته راشئ که تاسو سره پرو ورژن په دغه باندې کلیک او د دې کوالټي 1440 ته واړوئ او بیا په ایکسپورټ باندې کلیک دا به تاسو سره په ډېره ښه کوالټۍ کې ثبت شي دوستانو دغه طریقې خلک نور خلکو ته کسانو ته په پیسو ښایي او ما درته بالکل فری وښوده نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک او زموږ چینل ټیک عمر سکیل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېکاږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پرې په ټایم او په وخت در ورسیږي نورو په الله سپارم د خدای په امان